اله دا خو پیسې لکه بله ورځ ما پسې خبرې کړې وې ورګه زه به تا په کار پوهېږم تا ما پسې خبرې ولې کړې وې السلام علیکم وعلیکم سلام خبر سوی مې چې پیسې دې ویستې هغه باندې خو دې درې غاښونه مات کړي هغه دومره غوسه ده ښه مرګچي ته لاړ شه په خدای راستي واز نه دی با فیصله پې وکړه خامخا ولا ښه خبر دې وکړه اوس ملکچي ته ورځم السلام علیکم وعلیکم السلام فیصله خبر سوی مې چې لانجه دې کړې ده یاره پښتو کې درې غاښونو پور یوه ښځه ده اوس یې پرې نږدې ملک ته ورشه پوه شو خامخا پې فیصله وکړه نسته ولې نن سبا ګاګ نسته دی پوه شوې نه څوک جنګونه کوي نه څوک په ځمکه لاس اچوي چې لاس او خپای ماتوي السلام علیکم ملک بډکه ښې ستړی مه شي کېنه بخیر دا چای ورکه سار نه دی 250 پیالې چای وڅښلې پوه شم دا چای ملک بډکه ګاګ مې درته کتلی ښه اوس به راشي پوه شو خو دې ما انصاف پکې خامخا کوې په دواړو سترګو ولې نه خدای دې هر کله راولي موږ هم دې ته ناست یو د سهار به دې شین چا باندې نورې ګردې ځان ته خرابې کړي وعلیکم السلام ستړی مه شې په خیر حالې کښېنه راځه هر کله راشي کښېنه لږ دې خوا صحیح کښېنه آفرین څنګه یې ملک صاحب مدلله را باندې درې غاښونه مات کړي دي خلک وایي چې درې غاښونه یو ښځه پورته کوي اوس یې موږ فیصله کې یو پسه مې هم درته باندې راوستلی اوه د درې غاښونو بالکل یوه ښځه پور دی ستا پوښتنه به زه خامخا کوم چې پسه دې راوستی بیا خو یې ښه په ایماندارۍ کوم ورشه لکه مدوله راوله جګ شه دا فیصله درته اوس زه کومه ستا د خولې نه یې کنډر جوړ کړی زما پرېږده فیصلې ته السلام علیکم وعلیکم رانوسته ملک صاحب ښه دې وکړه مدوله راغلې دا ولې د خدای ظالمه خلک دغسې ظلم کوي تا د دې سړي د خولې نه کنډر جوړ کړی دی ولې ته انسان یې ملک صاحب غلطي رانه سوې زه منم ما ته بل چا شیطاني کړولې وای چې ته یادولې اته مې وویسته ته موږ مسې ته څنګه فیصله کوې موږ ته قبوله لور دې شته بس چې لور دې شته د درې غاښونو پور یوه ښځه ده ته به داسې کار وکړې چې ته به د دې درې غاښونو په بدل کې خپله لور دې ته په پور کې ورکړې لاس جګ کوي صبر ملکانو صاحبانو السلام علیکم السلام کېنه السلام علیکم وعلیکم السلام او دا شین چای واله زه شین چای نه څښم ولې خدای دې داسې چای نه رامنځ کړي ولې تاسې خبر شومه چې اوس هم فیصله روانه کړې وه څنګه فیصله دې وکړه د ما ګرانه ملک جانه دغه راجګ سوی په دې باندې درې غاښونه غورځولي آفرین نو ته خو په خپله مشر سړی پوهې د درې غاښونو په بدل کې یوه ښځه پورته چا ویل پورته زموږ نیکونه د پښتنو هم دغسې سجره ده دا د پښتنو رواج ده دا خو هغه وحشتناک جاهلت کار ده چې څو سوه کاله مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې جاهلان خلک به چې خپلې لورګانې به ژوندۍ ښخولي مستي د ورورو کې سزا به خور ته رسېږي مستي به یې د پلار کړي د خړسارې وګوره خړسارې نیولې ده نو د دې لور څه ګناه ده چې ته دې اوس د دې لور څه سزا ورکړې لور او خور دومره سپک شی چې د درې غاښونو په بدل کې به ته ورکړې د په کوم په اسلام کې راغلي په پښتو کې راغلي ولې داسې کار کوئ دغه راځي که د سړی راځي که ته به ډېر خوشحاله کور ته به لاړ شي ښځې ته به بریتونه تاو کړي چې ولا فیصله مې وکړه خدای دې ونه وایه په دې فیصلې پسې چې د یوې جلکۍ د وړې ماشومې د یوې ژوند تباه کړي ته دا خو ټول عمر به تا تازار کوي ته ملک ته باید سمه فیصله وکړې هغه به نه پوهېږي ته خو به مسیرې ته باید سمه فیصله وکړې دا ډېر غټ جاهلت ده دا ډېر غټ ظلم ده خور او لور سره چې په بدو کې مستي و هغه د ورورو کې پلار دې وږي په بدو کې به ته خور او لور ورکړې دا ډېره غټه ناروا خبره ده ځان درته بد نه ښکاري په دومره ته خو مه سیرې بس ما دې مازغه راخراب کړل ډېر تیز درته وغږېدم ګوره ته مه سیرې ته باید سمه فیصله وکړې هغه به نه پوهېږي باید راسي نه مني دغه غاښو والا دا وګورئ اوس غاښونه اوس خو لا ښه ښکارېږي چې درې داړې ولېدلې دي دغه تا باید راضي کړي که نه ته لکه چې تا ته یو پسه راولي د یو پسه په سر راوشي ولا نومه کې چې ولا فیصله مې خلاصه کړه توره دې وکړه فیصله دې داسې ښه فیصله دې خلاصه کړه دا ولا ډېر غټه ناروا خبرې ده داسې نه دي کول پکار والله چې
مشره موږ وویلې که نه چې دا لانجه واره شي دغې پسه راوستی هغې خو بیخي پسه مسه مې راوستی که څه ته څوک نن سبا ځان نیولی شي پوه شو نو د یوې ښځې د یوې جلکۍ د ژوند تباهي د یو په پسه په بدل کې ته کوې چې تا ته ولا یو پسه راوسته یا نوم وکړې ګوره دا ولا ډېره غټه سخترینه ګناه ده باید دغه نه موږ لاس واخلو ګوره هغه به رضا کړو که نه هغه به بدې کړي دي ډېر غټ بدې کړي دي چې ده داسې کار کړی ده بس دا فیصله مړه بس پتې وکړه زه یې وکړه ما دې پرې اوس ته لا نوره مړه پیسه ده راته کوې پیسه دې ته لا نور هم راته کوې خو پسه به نه بوځې زه فیصله کوم پسه به نه بوځې زه د فیصله کوم ښه صحیح واورئ وکښئ سلا به زه اوس درته وکړم وبخئ ډېر احساساتي شوم خو سر راغله ځکه تیز وغږېدم ښه د دې بخښنه غواړم د تا درې غاښونه مات دي ما وروره ګله جانه تا ویستی ده په تیږه دې ویستی ده درې غاښونه یې مات شوي دي ای شابسې اول خو ده ډېر غټ بد کړي دي ډېر غټ بادي کړي دي چې تا باندې وار کړی دي هغه دی بخښنه غواړي که نه غواړي او که ته بیا ناروا کوې نه منې او که خپل پور غواړي وروره درې غاښونه دې مات شوي دي وکه خدای دې کې 15 لک روپۍ مصرف پې وسي دا غریب به را پیدا کړي که ته هغه صحیح چلند نه ورسره کوې که وایي هغه خپل پور به دې مصرف ورته وکړي غاښو د ډاکټر او د هر شي نو دا خو څه چې ناروا ده یو د چلکۍ خو انسان ده انسان باندې پوهېږي که نه پوهېږي دومره ناروا خو نه وي کول پکار کښېنه چمچې ته ډېر مه غږېږه د لانجې ټولې تا جوړې کړي دي ته تاسو ټول سره یاوي دغه بل هم ناسته خړه خولې نیولې ده دا ګوره لږ خدای نه وډارسئ که نه ګوره که ته دا یې وبخې خدای به ته د ډېر غټ اجر درکړي ډېر غټ بېشکه مه کوه ښه راته معلوم وي حق د یوې جلکۍ کې بیا تاسې 2 جره به مځکه ده تا هغه کې هغه لور ته د حق کې ورکړې ده زمونږ خو ښه نره ده نه بېله کړه ښه په نره هغه لورګانو ته د حق ورکړی خو ګوره دې پوره حق کېږي لږ داسې ګوره سوچ وکړئ فکر وکړئ یا هم انسان ده پوه شوې ګوره زړه مې ته پړسېدلی ده بلکل خو کوې نورې تاسې څنګه خوښه ده وروره چې ښه ماپ کوې بخې که پور غواړې چې ډاکټر او د پور 2000 درولي که نه منې 2 پسونه به هم ته درولي 2000 به هم درته وکړي دا زه د ملک راغلی په دې سپینه ږیره درته ناست یم سوال درته کومه که دغه منې او که نه د خدای لپاره یې ماپ کوې چې هر چي نه تېر یم بس د خدای په رضا مې بخښلی ده څنګه دې خوښه ده بس بخښلی مې ده بخښلی دې ده بس د خدای په رضا مې بخښلی ده ای شابسې ډېر ښه راجک سه ښه غاړې سره ورکړئ محبت غاړه سره ورکړئ بس نن نه بعد سره جوړ شو امین دعا دې خیر